تاسو خوښه ستاسو ده که څوک د پارټنر پیکیج انتخابوي نو هغه به صرف مارکیټینګ کوي که چېرته څوک د کسټمر پیکیج انتخابوي نو هغه ته ضرورت نشته چې مارکیټینګ وکړي هغه ته روزانه آوټپوټ کومه ګټه چې ده کومه ټریډ چې دی هغه به ورکوي نو راځو د دې کار د ترسره کولو دپاره څه وکړو زه راځم ګوګل ته بلکې ایمیل ته راځم د ایمیل نه ډایرکټ خپل اکاونټ ته ځم چې څنګه کولی شو پیکیج کسټمر کو یا پارټنر کو نو زما سره دغه دویم نمبر د 500 والا پیکیج دی غواړم دا زه کسټمر کړم نو رابه شو دلته فارکس ته هر کله چې فارکس ته رالو دلته دا به موږ